په کابل کې د سولې عالي شورا د پخواني مشر برهان الدین رباني د تلین په مراسمو کې نږدې د ډیریو سیاستوالو او چارواکو خبرې له طالبانو سره د سولې پر خبرو راڅرخېدې. ډیریو یې له طالبانو د سملاسي اوربند غوښتنه کوله. هغه غوښتنه چې طالبانو تر دې دمه نه ده منلې. د افغان ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح بیا په دې ټینګار کوي هیڅ باعزته افغان نشته چې د داسې سولې مخالفت وکړي په کوم کې چې د افغانانو هویت او عزت خوندي وي. ښاغلی صالح وایي که څوک د سولې مخالف وي که 100 کاله نور هم وجنګیږي بیا به هم دې ټکي ته راځي او تر یوه بام لاندې به د سولې خبرو ته کیني. بلخوا د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي جګړه هیڅ ګټونکی نه لري خو ټول شموله او باعزته سوله بیا هیڅ بایلونکی نه لري. ښاغلی عبدالله وایي دوحې ته د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره تللي د داسې جګړې د ختمولو هڅه کوي په کوم کې چې د نوموړي په ټکو هره ورځ 100 کسان وژل کیږي. ښاغلی عبدالله یو ځل بیا د سولې روانو خبرو ته هیلهمندي وښوده. ویل افغانان به سولې ته ورسیږي که هغه بله خوا بیا دا فرصت ضایع کوي نو دا بیا بیله خبره ده. ښاغلی عبدالله وایي که څوک داسې فکر کوي چې بیا به د جګړې د دوام فرصت برابریږي نو دا لویه تیروتنه ده. نن جمعه په دوحه کې د رخصتۍ له کبله د افغان حکومت د مرکچي پلاوي او د طالب استازو ترمنځ لیده کاتنه سته. خو بیا هم دواړه خواوې د خبرو پر اصولو او تګلارو بشپړ نه دي سلا شوي. شازیه حیا BBC کابل.